دا ورو سوال کړی دی چې ډېر خلک دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله د لوی اختر منزلت و نو روجه به یې وه بیا به یې دا روجه ماتوله د دغه څاروي په اینه باندې کوم چې به قرباني کوه نو ده تپوس کړی دی چې دا صحیح ده که نه ده ګور اول دا خبره یاده کوي دا صحیح ده چې د رسول الله وسلم دا طریقه وه حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی چې کله به د وړوکي اختر منزلت و نو د هغې نه مخکې به یې څه وخوړو کجوره به یې خوړه ولې چې د خلکو ته پته ولګي چې ګوره روجه ختمه شوې ده ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي او خوراک به نه کو د هغه وخت پورې چې څو پورې به مونځ نه وکړي دغې منزل بعد به قرباني کول دې ته روجې سړی په دې اعتبار سره ویلی شي چې ځان یې لږ ساعت د خوراک نه بند کړی دا هغه روجه نه ده هغه روجې چې کومه ده شرعي خو د سحر د راختو نه نور ډوبېدو پورې دلته وقتي طور څه وخته پورې ځان د خوراک څښاک نه بند کړی یو روایت کې راځي ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح د اختر په ورځ به خوراک د هغه وخته پورې نه کوو چې څو پورې به یې څاروی حلال کړی نه ورسره یو روایت کې راځي امام احمد راوړی دی فیأکل من اضحیته نو خپل چې کوم څاروی به قربان کو حلال به کو هم د هغې نه به یې خوراک وکړو سوال دی چې دې کې حکمت څه دی یو حکمت خو واضحه دی چې اولنی خوراک خېټې ته چې ورشي هغه قرباني وښیي چې کومه قرباني د الله دپاره ورکړې ده ډېر برکتي غوښه بل دا چې په هغه آیت باندې به عمل وشي فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر الله وي په خپله تیم وخورئ غریب او فقیر له تیم ورکوئ نو اول خوراک یې په خپله وکړو دویم حکمت دې کې دا دی د غریبانانو سره موافقت دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشته نو غوښه به هغوی ته کله میلاویږي چې خلک قربانیان یې وکړي نو هله به هغوی ته غوښه هم میلاو شي نو هغوی خوري نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي دې ته وایي د غریبانانو درد محسوسول د غریبانانو هغه ژوند محسوسول کوم چې هغوی تېروي چې نن سبا زموږ نه تقریبا ورک دي چې سړی دا محسوسه کړي چې که نه کله ناکله سړی ځان سره پروت یو دا سوچ وکړي یا ځان له ناست یې سوچ وکړي نو سړي غونی زیږ شي چې دا اختر روان دی موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور پلار او کم څاروی به راولي او څنګه به راولي او داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي یو ته وایي تاله به دا والم بل ته وایي تاله به دا والم دروغ ورته وایي هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو تاسو له به دا راوړو دغه به راوړو د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړی موږ هغه ورورولي نه ده قایمه کړې کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولې ده رسول الله وسلم څه وایي مسلمان او د مسلمان مثال داسې دی لکه یو بدن څنګه یو بدن کې چې په یو اندام باندې دړ راشي نو ټول بدن ته تکلیف وي نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي پکار چې په ټولو باندې دا تکلیف وي او دا زه ښه ډاډه وایم دا هم نه چې شکي خبره ده چې دا خوی په ډېرو لږو مسلمانانو کې پاتې شوی دی موږ بس دقه غم دی چې زه بس زه زما بچي زما ښځه زما مور پلار او زه بس چې زه موړ یم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر ملک دا اوس ښه موقع را روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو موږ د غریب تپوس وکړو بچو له جامې الو غریب له ورسره یو جوړت به ووایلو هېڅ پې زموږ نه ځي هېڅ پې نه ځي غوښه تقسیم یې کړه په دې غریبانانو کې پریزرو کې او په دغه کې څه له ایږدي راوي به څه وورې کې د غریبانانو له خصوصا نن سبا چې کوم حالات دي اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي ښه درانه خلک
هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی ده ټولو له نه خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي غږ نشي کولی وینا نشي کولی ما ورته په کار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده نو رسول صلی الله علیه وسلم به ولې دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شان کړي چې ګوره تاسو هم څه نه دي خوړلي ما هم ګوره لا څه نه دي خوړلي چې تاسو غوښه وخوړه ما دا غوښه وخوړه موږ یو شان شو خو دې ورور دا سوال کړی دی چې اینه به خورې دې باره کې یو روایت راغلی دی سندن دومره مضبوط نه دی او به یې کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هېڅ هم نه خوړو د لوی اختر په ورځ چې کله به واپس راغی او څاروی به حلال کو اکل من کبد اضحیته نو هغه اینه به یې وخوړه یا د اینې نه به یې څه وخوړ دا روایت سند په اعتبار سره دومره مضبوط نه دی خو دومره ده چې بیا هم په دې باندې عمل جاري ده او بعض علماو ته مستحب وایي دغه حدیث پکې راغلی عمل په دې هم جاري دی که سړی پرې سوچ وکړي دا اینه چې ده اینه په دې ټول څاروي کې دا اینه زر پخېږي خون هم مزېداري په معده باندې هم سپکوي یعنې اوس یو سړی دی څه نه دي خوړلي او په دې صورت باندې عمل کوي سهار مانځنه به دغه څه نه دي خوړلي او بیا قرباني وکړو ډایرکټ غوښه خوري نو کیدای شي چې په معده باندې څه شي بوج شي اینه دا ده چې اینه د غوښې په مقابله کې هغه په معده باندې بوج کېږي نه نو که په دغه اعتبار سره څوک خوري نو دې کې څه حرج نشته عامو خلکو چې سوچ وکړي دغه طریقې د اول ته څه وي اول به تې د اینه وي زر زر کور ته ولېږي دا تې پخه کړي نو اینه تې وخوري